انورالحق کاکړ وایي افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ناجایز دی. سلام درلودونکو ستړي مشئ. د پاکستان چارسمبالي لومړي وزیر انورالحق کاکړ ویلي په افغانستان کې د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت قانوني بڼه نه لري او د حکومت په جوړښت کې یې څو پوړه دی چې زموږ سارګر لید هم پکې موجود دی. انورالحق کاکړ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له آج خبري اژانس سره په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي د طالبانو اوسنی حکومت واکمنو پاکستان ګنګس کړی دی او په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو خپله پروژه نیمګړې پرېښوده. څادر یې په اوږو واچوه او له دې هېواده ووتله. ښاغلي کاکړ په خپلو خبرو کې وویل خو څه هم په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول شول خو یو مرکزي قوي حکومت رامنځته نه شو. په تیرو څو کلونو کې د شاوخوا 3 تریلیون ډالرو پر لګښت او د لویدیځوالو پر حضور سربیره په افغانستان کې مرکزي واک رامنځته نه شو. د لویدیځ پروژه کامیابه نه شوه. پاتې نړۍ خپل څادر ورټوله ووتله او پاتې کنټرول له فعلي حکومت سره دی. هغه قانوني حکومت نه دی. د پاکستان دغه کم عمره چارسمبال لومړي وزیر د طالبان له حکومت سره د اړیکو په تړاو وویل لکه له مخکیني افغان حکومت سره چې پاکستان په اړیکو کې توازن ساتلی و او له 10 کلونو ډیر ونه فایده. له اوسنیو افغان واکمنانو سره هم واقعیت ته په کتلو روابطو کې انډول ساتي. کو څه هم د طالبانو حکومت د ښاغلي کاکړ دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو په تیر کې ویلي وو د دوی حکومت د یوه ځانګړتیا دا ده چې واک مرجع خبره او دریځ یې یو دی او هره پرېکړه د دوی د مشر مولوي هیبت الله اخندزاده له لوري کیږي. انورالحق کاکړ پر داسې مهال د اګست پر 14 د چارسمبالي لومړي وزیر په توګه لوړه وکړه چې سږکال پاکستان له لوی مالي او سیاسي کړکېچ سره مخامخ وو چې لا هم دغه هیواد د ځینو سیمو کې اړو دوام لري. د سیمې د امنیت او چیرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې د امنیت په باب هغه وویل چې پاکستان د خپلې پولې ساتلو مسؤلیت لري او په هر قیمت چې تمامیږي خپله پوله به خوندي ساتي. کله چې د ښاغلي کاکړ وپوښتل شول چې آیا پاکستان افغانستان کې د عملیاتو پلان یا نیت لري او که نه، نوموړي وویل په لومړیتوب کې اوس د دې مسلې شاملول یا ایستلو په اړه غوره ور نه کیږي. موږ پوهیږو چې زموږ سرحدي مدیریت، پوځ او هوایي ځواک زموږ د هوایي فضا، ډیجیټلي فضا او زموږ د فزیکي خلا په اړه د ډاډمنتیا مسؤلیت لري. انورالحق کاکړ چې په اصل کې د جنوبي پښتونخوا کاکړ دی په دې تلویزیوني مرکه کې وویل د هغو افغان کډوالو پر وړاندې به ګام پورته کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او پاکستان کې اوسېږي. له ناقانونه افغان کډوالو غواړو چې له پاکستانه ووځي. پاکستان کې قانوني افغان کډوال هم شته چې موږ هیڅ غرض نه ورسره لرو، خو ناقانونه کډوال چې د اوسېدو هیڅ قانوني اسناد نه لري موږ یې پر وړاندې ګام اخلو او موږ دا پلان لرو چې ناقانونه خلک باید د پاکستان له خاورې ووځي. له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې کله چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي زرګونه افغانان پاکستان ته تللي چې ګڼ شمېر یې بېلابېلو صوبو کې نیول شوي دي.